یهود کې مسلمانانو ته څه شکست شوی و چې د هغې لویه وجه د نبی علیه الصلاة والسلام په یو خبره عمل نه کول و. په غزوه احد کې مسلمانان د څلورو خواو څخه د کفارو په منځ کې راګیر شوي وو چې له همدې وجې ډیری کسان شهیدان شول او څه وتښتېدل. نبی علیه السلام هم د کفارو په یوه لویه ډله کې راګیر شوی و او کافرانو دا مشوره کړې وه چې نبی علیه السلام شهید شو. اصحاب کرام رضی الله عنهم په دې وجه ډیر پریشان شول او له همدې خبر سره ډیر وتښتېدل. حضرت علی رضی الله عنه وایي چې کله کافرانو مسلمانان گیر کړل او نبی علیہ السلام زما له نظره پناه شو نو ما اول نبی علیہ السلام په ژوندو کې تلاش کړو خو هلته مې ونه موندلو. بیا مې په شهیدانو کې تلاش کړو نو هلته مې هم ونه موندلو. خپل زړه کې مې وویل چې داسې خو کېدی نشي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جنگ څخه تښتېدلی وي. خو داسې معلومیږي چې الله جل شانه زموږ د عملونو په وجه په موږ باندې ناراضه شو ځکه خپل پاک رسول علیه الصلوۃ والسلام اسمان طرف ته اوچت کړو. اوس له دې بهتر نو څه کېدی شي چې زه هم توره واخلم او د کافرانو په ډله کې دننه شم تر دې چې شهید شم. ما توره واخیستله، حمله مې وکړله تر دې چې کافران د منځ نه اخوا شول او زما نظر په نبی علیه السلام باندې پرېوتلو. نو ډیر زیات خوشحاله شوم او زه پوهه شوم چې الله جل شانه د ملایکو په ذریعه د خپل محبوب حفاظت کړی دی. زه لاړم نبی علیه السلام سره ودرېدم چې ډلې په ډلې د کافرانو په نبی علیه السلام د حملې لپاره راتللې. نبی علیه السلام وفرمیل ای علی دوی منع کړه. ما په یوازې د هغې ډلې مقابله وکړه او د هغې مخ مې واړولو او ځینې مې قتل کړل. دین وروستو یوه بله ډله په نبی علیه السلام باندې د حملې په نیت رامخکې شوه. نبی علیه السلام بیا حضرت علی رضی الله عنه ته اشاره وکړه او هغوی بیا په یوازې ځان د هغې مقابله وکړه. دین وروستو حضرت جبرائیل علیه السلام راغلو او د حضرت علی رضی الله عنه د بهادرۍ او مدد تعریف یې وکړو. نو نبی علیہ السلام وفرمایل انه مني وانا منه، بشک علی زمانه دی او زه د علی نه یم، یعنی کامل اتحاد طرف ته اشاره وکړه. په دې سره حضرت جبرائیل علیه السلام ویل وانا منکما، یعنی چې زه ستاسو د دواړو نه یم. یادونه د یوازې سړي د یوې ډلې سره مقابله کول او د نبی علیه السلام نه موندل د شهادت په نیت د کافرانو په ټولګي کې ورننوتل که یو طرف ته د نبی علیه السلام سره رښتینې مینه او محبت ظاهروي نو بل طرف ته د کمال بهادري، دلیري، شجاعت او د زړورتوب نښه هم ده.